دا اکثریت افغان کډوال دي، خو د پاکستان تر وروستۍ پریکړې وروسته دغه یو هم کډوال نه دی او ټول ناقانونه دي. دلته مېشت افغان کډوال وايي د پښتونخوا ایالتي حکومت وروستي اعلان اندېښمن کړي او وايي د کلونو ژوند او کاروبار په دومره کم وخت کې خپل وطن ته ستنولی نسي. پرون یې د کرک ډاون اعلان کړی چې کوم یو پی او آر کارټ او ای سی سی کارډونه چې کوم یو هولډرز دي دا باید چې د پاکستان نه اخراج شي او غیر قانوني ګڼل کېږي. موږ د صوبایي حکومت د پاکستان حکومت نه او د یونیسیار نه دا خواست دی چې په دې کمه موده کې چې موږ د 50 کاله موږ دلته کډوالۍ ژوند تیر کړی دی او دلته اوسېدلي یو، په دې کمه موده کې دا ډېره ناممکنه خبره ده. تردې وړاندې تیر څو ځله کله چې به د پاکستان مرکزي حکومت د افغان کډوالو پر ضد د عملیاتو اعلان کاوه نو د پښتونخوا ایالتي حکومت به یې پر ضد و او دلته هیڅ عملیات نه و. خو دا ځل ایالتي حکومت هم د فدرالي حکومت د اعلان هرکلی کړی. ځینې کډوال بیا ادعا کوي چې دغه عملیات به یوازې د بېوزلو لپاره وي او د دوی په ټکیو شتمن کډوال به پکې بیا هم پاتې وي. وروره داسې یو کار دی که نه چې وباسي، مطلب د ټول دی وباسي. پوه شې دلته غریبان هم شته، د خانان هم شته، مالدار هم شته، سرمایهدار هم شته. چې وباسي پیله د سرمایهدار وباسي، غریب په خپله ځي، او چې نه وباسي یو دم نه وباسي. دلته ځینې تجاران بیا وایي په پېښور کې یې په کمه بیه دوکانونه نیولي او تجارت یې پیل کړی دی، خو د دوی په خبره په همدې شتمنۍ په خپل وطن کې هیڅ نسي کولی. لکه دې ځای نه زه لاړ شم که نه نو هلته ډېر په سختۍ باندې به ماته کاروبار مو میلاویږي. اول کاروبار هله میلاویږي نه، که میلاو هم شي ډېر په سختۍ باندې. هلته خبره ټول د ډالر دی. دلته مثال زما ټول سرمایه د 40-50 لک روپۍ دی. 40-50 لک روپۍ چې دی هلته $10,000 هم نه کېږي. او هلته چې د دوکان نیسي که نه $100,000 نه پیشکي غواړي. بیا زه به څه باندې کاروبار وکړم، په څه وکړم؟ موږ ته ډېر مشکلات دي، لږ نه چې ډېر زیات مشکلات دي. دا کومه مطالبه چې کړې دا فیصله صحیح نه ده کړې. په دې چې پیل ویل چې 6 میاشتې تاسو د افغانانو دپاره خپل دوکانداري وکړئ، خپل کاروبار جوړ کړئ. 6 میاشتې تاسو دپاره ټیم دی. اوس بیا ویل چې 31 جونه پورې تاسو په ټیم ختمېږي او تاسو خپل دوکانداریان هر یو شی ټول ختموئ. نو په دې خو نه کېږي چې موږ کله کار خپل سیټ کو پوه شلو که نه بیا د موږ ته یو دم وایي چې وځئ. اوس دا وګوره پرونه دې خواته سیمونه موږ پسې بلاک کېږي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د پاکستان په دې وروستۍ پریکړې اندېښنه څرګنده کړې او د پاکستان له حکومته یې غوښتنه کړې چې باید پی او آر کارټ لرونکو کډوالو ته د بیرته ستنېدو لپاره مناسب وخت ورکړل شي.